راغلی د ادریس ټیک چینل ته. په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. دوستانو نن تاسو ته د جیمیل د جوړولو طریقه ښایم چې څنګه کولی شئ تاسو یو جیمیل آی ډي یا ګوګل اکاونټ جوړ کړئ. نو د هر څه نه مخکې د دې جوړولو لپاره تاسو راځئ په جیمیل کې یا ګوګل کې په دواړو کې جوړېږي، خو اسانه طریقه په جیمیل کې ده. جیمیل کې راځو، دا بره چې کوم ډاټس دي د اکاونټ چې کوم ډاټ ده دا کلیک کوو. بیا لاندې راځو، دلته زموږ په دې سیټ کې یو آپشن ده د سره پاسورډ سترانګ کېږي. تاسو کولی شئ چې یو سترانګ پاسورډ تاسو ولرئ او ورپسې بل چې ورته خان صدیق نمبر هم ورکولی شئ، 9 خان صدیق 9 دا زموږ پاسورډ شو. دا ورکوو، بیا د مخکې علامه ووهو یا نیکسټ. ښه دوستانو، دلته د موبایل نمبر غواړي په دې ځای کې. تاسو هر هېواد کې یاست، کولی شئ چې موبایل نمبر ویریفاید کړئ. دا ممکن کې اوس ضرور نه ده، وروسته هم ورکولی شئ. موږ تاسو اسکیپ کوو او که اوس یې ورکوئ ستاسو موبایل ته یو کوډ راځي، نو تاسو به هغه کوډ دلته اچوئ او اکاونټ به ډایرکټ ویریفاید کېږي. خو جون اوس موږ ته ضرورت نشته، نو اسکیپ وکړو یا دا علامه. ښه دوستانو، تاسو کتلی شئ چې زموږ اکاونټ جوړ شو. ادریس خان 5050@gmail.com دا زموږ اکاونټ شو. ګوګل ریویوز راکړئ، تاسو وګورئ. نو بیا زموږ مخکې علامه ووهو نیکسټ. دا څه د ګوګل پرایویسیانې دي یا کوم هغه قانونونه د ګوګل تاسو ته وایي دا وګورئ. خیر دا خو دې کې څه مشکل نشته. بیا د اګري علامه ووهو. اګري یعنې زه موافق یم د دې قانون یا حساب سره. تاسو کتلی شئ دوستانو زموږ اکاونټ جوړ شو. نو په دې برخه کې راځو، دا برخه کې دلته کلیک کوو. چې کله مو دلته کلیک وکړو،
بیا لاندې راځو دلته زموږ نور اکاونټونه هم دي په هغه کوم اکاونټ چې موږ جوړ کړی و هغه دغه ده دغه اکاونټ ده ادریس خان 850 په دې باندې کلک کوو دغه دوستانو دا زموږ اکاونټ شو د جیمیل اکاونټ دا زموږ د جیمیل اکاونټ شو تاسو کتلی شئ چې جوړ شو وروسته په دې کې تاسو ویریفای کولی شئ ګوګل کې هم یوز کولی شئ ځکه چې دا خپله ګوګل اکاونټ ده او هر څه پکې کولی شئ نو دوستانو تر بلې ویډیو دلته ښه وخت غواړم په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ او د چینل سبسکرایب مو د هېره ونه وځي د الله په امان